طالبانو حکومت د وړکتونونو سلګونه ښځینه ښوونکي او کارکوونکي ګوښه کړي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته لیږل شوي او یوه کاپي یې د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته رسېدلې راغلي چې د هغو 409 کسانو دندې چې مکتوب سره په ضمیمه شوي نوملړ کې راغلي د دې وزارت له تشکیلاتو څخه دي لرې شي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې مکتوب سره چې ازادۍ راډیو ته یې تایید کړی د وړکتونونو د منفق شویو ښځینه کارکوونکو او ښوونکو د نوملړ سره د کار ساحې چې د طالبانو حکومت په ادارو او وزارتونو کې دي هم مشخص شوي دي. د کابل په قلعه شهادي سیمه کې د دولتي وړکتون څو ګوښه شویو ښځینه ښوونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په یوازې ځان د خپلو کورنیو سرپرستي کوي او د وړکتون له عاید پرته به یې د اقتصادي ستونزو حل ستونزمن شي. د دغه وړکتون مدیره فریبه درویش وایي له یوې اونۍ راهیسې د دوی د وړکتون فعالیت د طالبانو د حکومت لخوا درول شوی دی. اغلی فریبه ویل له یوې اونۍ راهیسې زموږ وړکتون تړل شوی، مخکې هم له اوري میاشته څخه بند وو، خو له یوې اونۍ را په دې خوا تنقیص راغلی دا چې طالبانو موخه د وړکتونونو له تړلو څخه څه ده نه پوهیږو، ځکه چې په وړکتونونو کې یوازې ښځې او ماشومان وو. په کابل کې د یو وړکتون ښوونکي او زده کوونکي د دې وړکتون یوې ښوونکي نادیه محمد ازادۍ راډیو ته ویلې چې نه یوازې ښوونکي بلکې د وړکتونونو د نورو برخو کارکوونکي هم له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. مومن زیاته کړله د وړکتونونو په تړلو سره ډېری ښځې ښوونکي او کارکوونکي وزګارې شوې. د دې ترڅنګ د خواږه ماشومان چې د دې هېواد نیالګي دي د زده کړې څخه بې برخې شوي او دا زموږ او نورو کورنیو لپاره یو اقتصادي کړکېچ دی. داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت دا بندیز نه یوازې پر دولتي وړکتونونو لګول شوی بلکې خصوصي وړکتونونه هم ورسره مخ دي. دا خصوصي وړکتونونو یو شمېر ښوونکي ادعا کوي چې د دوی وړکتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د سمنګان ولایت څخه د وړکتون یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل د وړکتونونو بندېدل نه یوازې کورنۍ ته اقتصادي ستونزې راولاړوي بلکې د ماشومانو په روزنه هم منفي اغېز لري، ځکه چې نور وړکتونونو ته نشي تللی. د وړکتونونو په بندېدو د ښځو وضعیت لا کړکېچن شوی، ځکه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي. په دې وروستیو کې یې سینګارتونونه وتړل او اوس هم وړکتونونه د ښځو ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤل سمیع ابراهیمي وایي چې د وړکتونونو ښوونکي او کارکوونکي چې تر اوسه په کورونو کې ناست وي او معاشونه یې اخیستل د یاد وزارت په چوکاټ کې به یې نورو برخو ته ولېږدوي.